السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا بهرة مبارك خرواتي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مارس خمي أوردي دي ويل بيقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانا طرب على ترى سيلان دكشيني يشبل سياني ويشعد عرش عظيم سيالي ورز قامات ببل سياني ويسير في عرش خسيوا دا عرش بيخي عظيم سيال. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش عظيم دمر غشتي يداوم زكي واسمانون دمر كشني ورطان معلوميجي لقد دنيا په معبانس کی چه بنگړی وغورځي بنگړی هغه شی دی چې شزه فلافي یا کړای بنگړی عرش دمر غشت نو ونه پر به عرش عظیم سیلان ناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خو دغه قامت ورځ بمزکه د میسوي او المر بل انسانانو پر سر والويش ولوي بل انسان لسر المر لوړي دونه براتیټوي او المر واستتلره اسمان کې عبور و مرور کی تا ګورا تکي لمزکه د اسمان په مابانس کې د 500 کیلو لار بیا د هر اسمان سندوالي او سخن د 500 کیلو لار بیا د اسمان او د بل اسمان په مابانس پر د 500 کیلو لار. نو تاسو محترمینو فکر وکړئ څلور اسمان دي د هر اسمان پندواله د 500 کیلو اندازه ده او د هر اسمان په مابانس کې د 500 کیلو لار او بیا د مزکه د اسمان په مابانس د 500 کیلو لار دا د څو کلونه زین جوړ شو چې څلور نیم زره کال له مرسخه اسمان دغه المر وصل ور دي څلور نیم زره کال سړی وسریج څلور نیم زره کال کې باغه ځای ته رسیږي چې المر تا ګوره تکي خلا هم دونه ګرمي راځي خلک په ایر کنډیشن او په ایسانو باندې گزاري. نو تاسو فکر وکړئ چې څلور نیم زره کال لري دی المر او د دمره حرارت او ګرمي ده او دا چې د انسان پر سر باندې والوي شلوړي نو به د انسان څه حال دلته نه ایر کنډیشن ستانه دلته ایسیسته دلته به صرف او صرف په عبادت او په تقوا باندې انسان ته تړوالی ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به د عرش تر سایه لاندې د دې اوو خلکو څخه یو هغه څوک ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه واجد الله ذکر کی قرآن وای لمنځ کی درود وای د الله لبیری یا د قبر د بیری یا د جهنم لبیری سترګو کې اوس کراس دغه یا انسان به په ورځ قیامت دغه سایه لاندې ناس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمامة رضي الله عنه مبارك واي ليس شيء أحب إلى الله هيت شيء الله جل جلاله تدمر محبوب ندي لك دوي قطري يو قطري يو تاسكي دهغه اوشکو چې الله لبيري انسان په وجاړي او یو تاسکي دهغه وینو چې انسان په جهاد کې توي دغه دوه تاسکي الله جل جلاله ته ډیر محبوب دي. یو سړی د الله لويري څخه وجاړي او بل هغه څوک چې خپل وینه د الله جل جلاله په دین باندې خپل وینه قربان. وعن آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنس رطنو رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك ولدي ومن ذكر الله كشهد على ذكر كوياد دوجه ففكر كوياد جنت ياد قبر ففكر كي وقستر قصفي وشكرا لد على لبيري أو هغا وشكي ومزكتن ورسدلي لم يعذب يوم القيامة دغا إنسان تبقى قامت الله جل جلاله عذاب نكوار. او د غرنګ انس راتنو مبارک وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار دويستر ورنمسكي نب اور وویني نب د اور فاته ورزنديلاس عين باتت تحرس في سبيل الله یو هغه سترګ په جهاد کې پیرداري پوسی جهاد وعين بكت من خشية الله او بل هغه سترګ چې الله لبيري په وجاړي دغه دوی سترګي الله تدیر ګرامي الله دې مهم سترګي په جهاد کې بدخابه کې او الله دې مهم سترګي د الله لبيري څخه وشکلندي. وعن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واوریدل چې هغه دوی سترګي ورنه مسکی چې الله لويري وجاړي او هغه سترګي چې په جهاد کې پیرا پوسی او بدخاب. او دا غرنګ د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بارس خرواتي وما من مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل راس ذباب واذا مچ د سار د اندازې قدر اوس کدي انسان سخرت ویش کتوسل الله جل جلاله به نغستر په اور باندې حرام کی. او دا غرنګ د بهراتونو بارس خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لا یلج النار رجلا
بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. رسول الله صلی مبارک وای هغه انسان چې د الله له ویرې جړلې هغه دوزخ ته نه ځي. داسې مثال لري لکه شیدې چې بیرته هغه تیت ورننه ایستل. یو حیوان چې ولوشي شیدې ځنه وایستل سي بیا شیدې نه سي ورننه وتلی. نو دغه رنګه د هغه چا چې د الله له ویرې جاړي جنت ته تلل دا ډول ممنوع دي او امکان نه لري. او لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هغه د جهاد ګرځونه چې پر انسان باندې وولږي او د جهنم دود بیا پر انسان نه جمع کیږي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت ابو مبارک وای افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. دغه آیات را نازل شو صحابه کرامو ډیر وجړل. اصحاب الصفا چې د رسول الله صلی الله علیه مبارک طالبانو حتی چې پر ګریوانو باندې به اوښکې را روانې وي سترګې به تکې تکې سرې ولې. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله جل جلاله تاسو خاندي او ژاړي نه. فلما سمع رسول الله حسهم کما چې رسول الله صلی الله علیه مبارک ته دې ژړا واورېده نو رسول الله صلی الله مبارک هم ورسره وژړل. صحابه کرام وایي فبکینا ببکائه. موږ د رسول الله صلی الله علیه مبارک په ژړا باندې وژړل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله. ورته نو لېږي هغه څوک چې د الله له ویرې وژاړي. ولا يدخل الجنة مصر على معصية. هغه څوک به جنت ته نشي تللی چې پر ګناه باندې همیشه توب کوي. ولو لم يذنب لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ګناهونه نه کېدلی الله به یو بل قوم راوستلی وای هغه به ګناهونه کړي وای او الله به بخښلی وای. د حدیث مراد دا نه دی چې تاسو ګناهونه وکړئ. ګناه د انسان څخه کېږي ځکه شیطان یې را په بله دښمن کړی ده. یو انبیا و چې هغو نه سوای کولی او معصوم و پاک و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناوي کیږي خطا کیږي سهوم به کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مغفرت غواړي د الله څخه مغفرت غواړي. او دا رنګه د زید بن ارقم رضی الله عنه مبارک څخه روایت وی قال رجل یا رسول الله. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یا رسول الله اور څخه د دوزخ په چیش باندې ځان خلاص کوم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي بدموع عینیک فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. سترګو په اوښکو باندې له دوزخ څخه ځان خلاص کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه سترګې چې په دنیا کې اوښکې د الله له ویرې ځي ولاړې چې په ورځ قیامت به بیا الله جل جلاله په اور نه کې مسه. او دغه رنګه د هیثم بن مالک څخه روایت دی وایي خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وخت نصیحت واعظ کاوه. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ کې ژړل. هغه صحابي ډېر ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه وایي لو شهدکم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كامثال الجبال. نن ورځ که پر د مؤمنانو چې دلته راغلي دي که د غرو غوندې ګناهونه پر باندې وي او الله جل جلاله به در وبخښي ببکای هذا الرجل. په ژړا سره د دغه رجل د ده په ژړا ملایکو وژړل. د ده په ژړا ملایکو وژړل او ملایکو دعا یې وکړې اللهم شفع البکائین فی من لم یبکي. ملایکو دا دعا وکړل یا ربه هغه خلک چې ژاړي هغو ته شفاعت ورکړه په هغه خلکو کې چې نه ژاړي. چا نه ژاړي هغه خو به په ساوي هغه ژړا کوونکي به بیا شفاعت وکړي. الله دې موږ سترګې په ژړا باندې مشغوله وګرځوي. د الله له ویرې څخه وژاړو د الله له بیرې وژاړو. دغه رنګه د انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وایي قال تلا رسول الله هذه الآیه وقودها الناس والحجاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات شریف تلاوت کوي چې د دوزخ بلونکی هغه د دوزخ بلیدل به انسانان او ډبرې وي. په ډبرو په انسانانو به د دوزخ اور تازه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه علیه 1000 عام زر کاله د دوزخ اور بلیدی تک سور زر کاله بلیدی تک سپین زر کاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلیدی حتى اسودت فهي سوداء مظلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ککتور واوښتې روڼا نسته کې پکښې. انس رضی الله عنه مبارک وایي بین یدی رسول الله رجل اسود. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو تور سړی ناست و. فهتب بالبکاء په ژړا شروع وکړه. ډېر نهایي وژړل. فنزل علیه جبریل علیه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرائیل علیه السلام راغلی. فقال من هذا الباکی بین یدیک. یا رسول الله دغه څوک چې تا مخ ته ژاړي دا ولې ژاړي؟ دا څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل من الحبشه. دا د حبشې څخه څوک راغلی دی؟ جبرائیل اسلام مبارک ورته وایي الله جل جلاله وایي زما دې په خپله خدایي او په خپله لویي باندې قسم وي
زما دې په خپله خدایي او په خپله لویي باندې قسم وي یو سترګه نه ژاړي زما له وهمه څخه د یو انسان الا اکثرت ضعکها فی الجنه د هغه به په جنت کې بیا زه خندا ډېره کړم که په دنیا کې انسان وژړل هغه به بیا په جنت کې خاندي که په دنیا کې انسان وخندل ډېره هغه به بیا په ورځ د قیامت ډېر ژاړي او عباس راته نو مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ناجى موسی ب140,000 کلمه الله جل جلاله سره موسی علیه السلام مناجات وکړ په 140,000 کلمات سره الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وویل یا موسی انه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل زهد په دنیا هیڅوک ډېر ښه کار نه کوي لکه زهد چې زاهد ځان جوړ کړي هیڅوک ما ته نشي راجنده کېدلی په مثال د ورع د تقوا هیڅوک عبادت ما سم نشي کولی بمثل البکا من خشیتي چې زما د بیرې څخه ژاړي هغه ما ته ډېر او دغه رنګ الله جل جلاله ورته اما البکاؤون من خشیتي فاولئک لهم الرفیق الاعلى لا یشارکون فیه هغه څوک چې ژاړي زما له ویرې او له بیرې څخه فاولئک دغه انسانان لهم دی لره به الرفیق الاعلی وي لا یشارکون فیه دې سره به له هغه چا ما سوا چې سترګې ژړونکي وي سترګې په سترګو ژړلې وي له هغو څخه سوا بل څوک نسي ورسره دا کوي نو عمر راته نو مبارک به دومره وژړل چې د سهار په لمانځه کې وخت عمر راته نو مبارک ژړل تا بېهوشي پر راله بل صحابي له مخه سو عمر راته نو مبارک یا د مسجد نبوي په یو کونج کې کښېښوی چې په اوښ کې راغلی بیا اودس وکړي په لمانځه ودرېد انشاءالله الرحمن د ژړا مطابق ستاسو سره بیا د سلف صالحینو د صحابه کرامو هغه د ژړا انداز ذکر کړو چې څومره دوی ژړل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته